دفاع وزارت لخوا دوه خبرونه ملا یعقوب د پوځ سمبالولو ته کار ویلی دا چې څنګه جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په 219 عمري قلوردو کې ګڼ شمېر وسایط جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ملي دفاع وزارت اړوند 219 عمري قلوردو کې د انجینرۍ ټیم لخوا د یاد قلوردو انجینرۍ کنډک ګڼ شمېر لوی او کوچني وسایط چې ویجاړ او له منځه تللي وو ترمیم کړل. دغه وسایطو کې 2 چینداره اسکواتور، 2 ټایرداره اسکواتور، 3 ګلدر، 7 بلډوزر، 2 لوډر، 4 چینداره بلډوزر، 1 رینجر، 2 لنګر، 1 سلورکی چې جمله 10 ارادي غټ او واړه وسایط کېږي ترمیم او ګټې اخیستنې لپاره د انجینرۍ کنډک ته وسپارل شول. د یادونې وړ ده چې یاده پروسه د ملي دفاع وزارت اړوند ټولو قطعاتو او جزو تامونو کې دوام لري. دوهم، دفاع وزارت وایي له غیر مسؤلو کسانو د وسلو راټولولو بهیر پیل شوی. دفاع وزارت وایي له نامسؤلو کسانو څخه په سلګونه نظامي موټر راټول کړي. دغه وزارت وایان وایي چې تر اوسه په څو ولایتونو کې له نامسؤلو کسانو نه سلګونه موټر راټول کړي شوي دي. بلخوا دفاع وزارت وایان وایي چې له نامسؤلو کسانو نه د وسلو راټولولو بهیر هم پیل شوی دی. ورته مهال د نظامي چارو شنونکو دغه بهیر هلکلی کوي او د نظامي موټرو او دولتي وسلو راټولول د جنایي جرمونو د کمیدو لپاره مهم بولي. له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت دغه هیواد کانګرس ته راپور ورکړی چې په افغانستان کې د امریکا د 7 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات پاتې. تر دې وړاندې هم دفاع وزارت یو شمېر الوتکې جوړې کړې وې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.